په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان د برېښنا د تولید، انتقال او توزیع په برخو کې 8.2 میلیارد افغانۍ پانګونه جذب شوې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د یادو پروژو له ډلې په بلخ کې 40 میگا واټه لمریزه برېښنا، په هرات کې 15 میگا واټه، په لغمان کې 10 میگا واټه او په ننګرهار کې 40 میگا واټه لمریزه برېښنا تولیدیږي. همداراز په هرات کې 43.2 میگا واټه بادي برېښنا د تولید په حال کې ده. په بلخ کې 40 میگا واټه لمریزه برېښنا، په هرات کې 15 میگا واټه، په لغمان کې 10 میگا واټه لمریزه برېښنا، په هرات کې 43.2 میگا واټه بادي برېښنا او په ننګرهار کې 40 میگا واټه لمریزه برېښنا تولیدیږي. او د دې ترڅنګ د کندهار ختیځ برېښنا کوټ جوړول، د زابل د قلات برېښنا کوټ جوړول، له کجکي تر کندهار پورې د 110 کیلو ولټه برېښنا مزي غځول او د دې پروژو په تکمیل سره به د برېښنا تولید مجموعي ظرفیت 1.15 میگا واټه ته پورته سي. په ورته وخت کې د انرژي او برېښنا برخې کارپوهان وایي د اسلامي امارت د 15 کلن ستراتیژیک پلان له مخې افغانستان د برېښنا سکتور په برخه کې د 2.7 میلیارډ ډالرو پانګونې د جذب ظرفیت لري. د دوی په وینا که دغه پانګونې جذب شي نو افغانستان کولی شي په سیمه کې د صادراتي برېښنا په مهم مرکز بدل شي. 2.7 میلیارد اگر سرمایه گذاری روی تمام منابع شود، طبعا افغانستان نه تنها باعث خودکفا میشه و افغانستان میتونه باعث یک برق ترانزیتی کشور ترانزیتی برق به آسیای میانه و آسیای جنوبی باشه و هم میتونه خودشان برق خود بفروشه برای سکتور خصوصی کشورهای همسایه. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې بهرني پانګوال په ځانګړې توګه د چین او ترکیې شرکتونه د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته راجلب شوي دي او عملاً یې کارونه پیل کړي دي. د سیمې د نورو هیوادونو پانګوال هم لیوالتیا ښیي چې په دې سکتور کې پانګونه وکړي. سره له دې چې افغانستان د اوبو، لمر، باد او ډبرو سکرو په څیر د انرژۍ پراخې سرچینې لري، لا هم د خپلې اړتیا وړ ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي.